نن به زه ستاسو سره میلس په یو داسې مقدار باندې کوم چې هغې ته مومنټم وایي. مومنټم چې کوم دی دا یو ډیر اهم مقدار دی په فزیکس کې او د دې ډېرې غټې اغیزې دي، پایلې دي او ډېر څیزونه ورباندې رڼیږي. نو راځئ چې لاول دا زده کړو چې مومنټم وایي څه ده. شروع به مونږ وکړو د یو شي نه، یو شی نو مطلب دی یو جسم. د هغې دپاره مونږ د مومنټم څنګه لیکو، مومنټم څه ته وایي. نو مومنټم دلته به زه تاسو ته په ټکي ولیکم چې د یو شي مومنټم چې کوم دی مونږ وایو دا برابري د هغه د ماس ضله د هغه ولاسټي. بس همدومره اسانه خبره ده. د یو څیز ماس مونږ ته معلوم دی او د هغه ولاسټي مونږ ته معلومه ده. د دې مطلب دا شو چې د هغه مومنټم مونږ ته معلوم دی. خو دلته که دا زه د علامتونو یا سمبالیکلی ولیکم نو مومنټم دپاره مونږ لیکو پی او د ماس دپاره مونږ لیکو ام او د ولاسټۍ دپاره مونږ لیکو وی. خو ماس خو مونږ ته پته ده چې دا یو سکیلر دی. ولې سکیلر دی؟ کیلوګرامونه دي، د اړخ ضرورت پکې نشته. ښه، دا ولاسټي خو مونږ ته پته ده چې ویکټر دی. ولې ویکټر دی؟ ځکه چې ولاسټي همیشه په یو اړخ کې یو څیز خامخا په یو اړخ کې روان وي. داسې خو نشي کېدی چې یو څیز روان دی او په یو اړخ کې نه دی روان. نو ویکټر دی. د دې مطلب دا شو چې مومنټم چې کوم دی چې ولاسټي ویکټر دی نو د پاسه به د هغه شی وکړو. که یو ویکټر سره موږ سکیلر ضرب کو نو هغه بیا هم ویکټر وي. د دې مطلب دا شو چې مومنټم هم یو ویکټر دی او د مومنټم اړخ هم هغه دی کوم چې د ولاسټي اړخ دی، ځکه چې ماس همیشه پازیټیو وي. که ماس نیګیټیو وی نو بیا به د مومنټم اړخ د ولاسټۍ د اړخ نه الټه وی. یعنې که ولاسټي دې اړخ ته وی او ماس نیګیټیو وی موږ سره کوم چې نه دی ممکن، نو بیا به موږ سره مومنټم په دې اړخ کې وي. ځکه چې ویکټر موږ کله په نیګیټیو نمبر باندې ملټیپلای کو یا ضرب کو نو دا ویکټر د کوم ویکټر چې د هغې نه راځي د هغې اړخ الټوي. سمه ده؟ نو ځکه ماس یو پازیټیو نمبر دی نو د ولاسټۍ که ولاسټي ښي لاسته ده نو مومنټم هم ښي لاسته وي، ځکه چې دا د ماس او د ولاسټۍ ضرب دی. دا دواړه ویکټري دي. ښه، راځئ چې اوس حساب کتاب وکړو د مومنټم د یو شي دپاره. د یو شي دپاره نو د یو شي دپاره د مثال په توګه په یو نیغ سړک باندې یو موټر روان دی. او دا موټر چې کوم دی نو ښي لاس ته روان دی او د ده ولاسټي ده ولاسټي به زه صرف مقدار ولیکم. د ده ولاسټي ده 10 میټره په یو سیکنډ کې او دا ښه دروند موټر دی نو د ده ماس چې کوم دی هغه دی
زر کیلوګرام. نمنګ وای دی موټر کې مومنټم دی د مومنټم څومره دی د مومنټم دی وخت کې چې کوم دی ایته موږ پی وایو هغه د ماس زلا د ویلاسټي برابر دی اړه خو موږ ویلې زو به لیکو سره د ماس زر کیلوګرام دی دله موږ زره ورکو د په ویلاسټي کې چې 10 میټره په یو سکند کې د ویلاسټي دا او دا ویلاسټي چې کوم دا خلاسته ده نو دا ډایرکشن او سره دلته ز ټکی په ټکی لیکم خلاسته د کچ ویلاسټي ویکټر ده خامخا و سره کوم طرف ته دې مطلب دا شو چې په دې ضرب کې موږ سره دا زر چې موږ د لسم دا بشي لس زره کیلوګرام په پاتې شي میټر په یو سکند کې دا پاتې شو نو کیلوګرام میټر په یو سکند کې دا یونټ شو د مومنټم همدا د کچې دا د ماس او د ویلاسټي ضرب دی ماس په کیلوګرامونو کې کچ کیږي ویلاسټي په میټر او سکندونو کې کچ کیږي نو مومنټم مونږ کچ کو په کیلوګرام میټر په سکند ویشلې بدایي کې او دا مومنټم چې کوم دی نو دا خلاسته دی مونږه هر وخت دا نشو لیکلې خلاسته او ګس لاسته نو مونږه سوکو مونږ وای راځي نو راځي چې دې اړخته په کم کې چې موټر روان دی ته به ایکس وایو او په بار وخت د دې اړخته به وایو نو بیا دا خلاسته لیکلو ضرورت زمونږ نشته نو چې خلاسته مونږه ایکس ویلې او ایکس اړخته کې مونږه بیا د سیوکو چې یونټ ویکټر ولیکو آی او دا سه زمونږه د مومنټم چې کوم دی هغه په ایکس ډایرکشن کې شو یا ایکس اړخ کې شو او هغه ته مونږه آی وی نو بیا مونږ لیکو چې دا مومنټم چې دی د موټر دا لس زره دی او یونټ مونږ ته پته چې کیلوګرام میټر او په یو سکند کې ناغې ته ضرورت نشته لیکلو ده او دا په ایکس اړخ کې دی نو د ایکس اړخ نه دلته زمونږ په دې مسله کې مطلب دی خلاسته چې یو جسم دی او هغه دی 15 کیلوګرام او دی روان دی خلاسته یو ویلاسټي سره چې هغه دا 3 میټره په یو سکند کې د دې جسم مومنټم چې دی که خلاسته مونږ وایو دی اړخته مونږه ایکس اکسس وایو او دی اړخته مونږه وای اکسس وایو نو مونږ وایو د دې جسم په دې وخت کې چې کوم مومنټم دی پی هغه دی د ماس زلا د ویلاسټي او دا په کوم اړخ کې دی ویلاسټي په ایکس اړخ کې نو د مومنټم دی 15 په آی اړخ کې یونټ سره وا ماس چې کوم دی نه هم په کیلوګرامونو کې کچ کو ویلاسټي مونږ په میټر په سکندونو میټرو کې کچ کو نو دا شو کیلوګرام میټر په یو سکند کې اوس کوم دا جسم دی او د ماس هم دغه عمره دی خو د ویلاسټي ماس یې واکړه یو په 2 میکړه او نو د په مومنټم باندې بس اثر پریوزي د دریو نمی شپږ کړه د مومنټم به تاسو ته پته ده چې دوباره مونږه کچو کو د ماس 15 دی د شپږ میټره په یو سکند کې دی نو دا بشي 13 خلاسته په ایکس اړخ کې د مطلب دا دی چې د دې شی په مومنټم کې فرق راغی ولی چې د په ویلاسټي کې ما فرق راوست که ویلاسټي یو په 2 شي نو مومنټم هم یو په 2 شي خیالم دی چې ویلاسټي د دریو نشپک شو نو مومنټم د 15 لسونه 13 شو
ناسانه خبره ده چې ولاستی یو په دوه شي نو مومنټم به هم یو په دوه شي. نو اوس که موږ دغه څیز راواخلو او د 15 کیلوګرامه جسم دی د ښي لاس ته روان دی په 3 میټره یو سیکنډ ولاستی سره، نو موږ وایو د مومنټم چې کوم دی دې ته موږ ایکس وایو دې اړخ ته. د مومنټم چې کوم دی هغه دی 15 ځله 3 په ایکس اړخ کې 15 په ایکس اړخ کې. اوس کو دغه جسم سره زه دا کار وکړم د 15 کیلوګرامه جسم دی او د ښي لاس ته روان دی په 3 میټره یو سیکنډ کې د مومنټم 15 دی. اوس مونږ ګورو که چرته داسې وشي چې د ولاسټي مونږه د دریو نه دوه کړه، نه صرف دوهم کړه خو ګس لاس ته مو کړه، نو اوس د مومنټم څومره دی؟ د مومنټم اوس چې کوم دی هغه دی 15 ځله 2 خو ګس لاس ته، یعنی په منفي ایکس ډایرکشن کې، نو دا شو منفي لس ځله په آی ډایرکشن کې. نو دلته موږ د سره څه چل وکړو، د ښي لاس ته روانو او سره موږ څه چل وکړو او دغه چل په نتیجه کې هغه چل ته به بیا موږ راشو، زور مو پې ولګاو. د هغه چل په وجه باندې د مومنټم د دریو نه دوه شو، نه صرف د 15 نه لس شو، نه صرف 10 شو بلکې الټا شو، د ښي لاس ته روان اوس ګس لاس ته روان دی. نو د په مومنټم کې ټول بدلون څومره راغی؟ د مومنټم لاول چې ونه هغې ته موږ ووایو لومبی مومنټم کوم ته چې انیشل وایي، او دا دویم مومنټم چې کوم دی نو دا فاینل مومنټم دی. یعنی چې څه چل کېدو د هغې نه مخکې د مومنټم څومره و هغې ته به ووایو پی آی، او چې چل وشو د هغې نه پس چې د کوم مومنټم دی هغې ته موږ ووایو پی اف. نو په مومنټم کې بدلون چې کومي هغې ته موږ وایو ډیلټا پی، بدلون راغلی دی. د ده چې کوم اخیری مومنټم دی د چل نه بعد د هغې نه موږ لرې کړو د لومبی مومنټم کوم چې د څه چل کېدو نه مخکې د مومنټم، دا موږ وایو منفي لس ځله آی یونټ ویکټر منفي 15 ځله آی یونټ ویکټر، دا شو منفي ځله 15 آی. د ده په مومنټم کې بدلون 15 راغلی دی او دا بدلون راغلی دی ګس لاس ته، ځکه چې دلته پکې دا منفي دی. سمه ده؟ دغسې موږ په مومنټم کې بدلون معلوموو. اوس راځئ چې لږ غونته ګران بدلون معلوم کړو. یو څیز دی د هغه مومنټم یعنی 15 کیلوګرامه شی دی او هغه ښي لاس ته روان دی په 3 میټره په یو سیکنډ کې. نو موږ وایو د ده مومنټم چې کوم دی د سره موږ څه چل کوو دا مومنټم به وله بدلو. د ده لومبی مومنټم چې دی نو هغه دی 15 ځله 3 او دا په ایکس اړخ کې دی، راځئ چې دې ته ایکس اکسس ووایو او دې اړخ ته به وای اکسس ووایو. بر او ښکته وای اکسس شو او ښي او ګس لاس ته ایکس اکسس شو، نو دا شو 15 ځله. سمه ده؟ نه اوس موږ څه چل وکړو او د چل په نتیجه کې دی اوس روان دی د ماس اوس هم 15 دی خو اوس دی په بره روان دی، څه شي ورسره ډغره وواله یا ورته موږ پې زور ولګو، خو دی اوس په 2 میټره په یو سیکنډ کې په بره روان دی. دا یې ولاسټي ده.
اوس د مومنټم سره اوس د مومنټم چې کوم دی کوم چې د چل کېدو نه بعد دی هغه د ماس 15 دی د ویلاسټي 2 ده خو ویلاسټي په وای اړخ کې ده نو جی یونټ ویکټر او دغه شو 15 ځله 2 دا شو لاسه او دا په بره باندې دی په وای اړخ کې اوس د په مومنټم کې څومره بدلون راغلی دی راځئ چې دا وګورو د په مومنټم کې بدلون 15 نه دی راغلی چې کني 15 نه لس لر کنه دغه بدلون دی نه دا ویکټری دی نو ویکټری چې موږ د یو بل نه لرې کوو نو لږه او یو بل سره جمع کوو نو لږ احتیاط پکې پکار دی ځکه چې دغه خو 15 دی خو دغه ښي لاس ته دی دې پلو دی دا خو لاس دی خو دا په بره باندې دی نو ښي لاس ته او په بره دا د یو بل نه موږ دونه په اسانه نشو لرې کولی نو موږ به څه وایو چې په مومنټم کې چې کوم بدلون راغلی دی دا برابر دی د اخیری مومنټم چې څه چل وشو د هغې نه پس چې کوم مومنټم دی او د هغې نه موږ لوړ کړو هغه ړومبی مومنټم کوم چې د څه چل کېدو نه مخکې و د شین دا په مومنټم کې بدلون راغلی اوس د اخیری مومنټم لس دی په بره باندې او د هغه ړومبی مومنټم و 15 او هغه و ښي لاس ته نو دومره مومنټم کې فرق راغلی دی اوس دا ویکټر چې دی چې لس په بره باندې دی او 15 چې کوم دی هغه ګس لاس ته دی ځکه چې دلته پکې دا نیګیټیو دی یا دا منفي دی دا بدلون نه په بره دی او نه ښي لاس ته دی او نه ګس لاس ته دی چېرته په منځ منځ کې دی نو دا مومنټم کم پلو دی نو که موږ په دې ایکس او وای کوارډینیټ کې وګورو دا زمونږ ایکس شو او دا زمونږ وای شو او داسې په اندازه باندې وګورو چې دا ایکس 0 دی او وای 0 دی او دا ایکس دا وای چې کوم دی نو 15 دی دا وای چې کوم دی نو لس دی دا وای 15 دی او زه ورپسې او دغسې ایکس په له وګورو دا ایکس 15 دی ایکس لس دی ایکس 15 دی او زه ورپسې دغسې وګورو ایکس منفي 15 دی منفي لس دی منفي 15 دی او زه ورپسې په نیګیټیو اړخ باندې منفي شل دی او زه ورپسې نو دا په مومنټم کې چې کوم بدلون راغلی موږ چې اوس وکتو دا و لس یونټه په وای اړخ کې منفي 15 یونټه ښي لاس ته منفي ګس لاس ته شو نو راځئ چې منفي 15 وګورو په ایکس باندې دلته دی دا دی ښه دا خو یې شو دغه حصه شوه او بیا لس وګورو په بره باندې جمع لس دی دا شو نو که دا موږ یو بل سره ملاو کو دا دوه نښې یعنی منفي 15 موږ لاړو دی خوا نو دلته راورسېدو نو دغه په مومنټم کې چې کوم بدلون راغلی دا ډلټا پی یو ویکټر دی چې هغه د دې ځای نه روان شوی دی دې خوا باندې دا زمونږ ډلټا پی دی ځکه چې د منفي 15 ګس لاس ته دی او لس په بره باندې دی سمه ده نو د دغه شي مومنټم د کوم شي په مومنټم کې چې موږ بدلون راوستی وو هغه شی دا و د 15 مومنټم د په دې خوا باندې یعنی دا د هغه مومنټم 15
او چې موږ پکې بدلون راوستو نو د بدلون نه پس دغه مومنټم داو نو په مومنټم کې موږ بدلون دا راوستو چې منفي 15 چې مونږه ګس لاسته دغه په مومنټم کې بدلون راوستو نو د هغې سره دا وشو چې د هغه کوم هغه وړومبی مومنټم و د هغې نه مو ځان خلاص کړه سمه ده او د هغې د پاسه مو هغه لم یو نور مومنټم ورکو په بره باندې لس دغه نو دا ځکه د هغه اخیری مومنټم پی اف په بره باندې دی نو په مومنټم کې چې کوم بدلون راغلی دی اب بدلون مونږه داسې راوستی دی چې 15 ګس لاسته او لس په بره نو هغه 15 ګس لاسته به هغه 15 چې کوم ښي لاسته مومنټم و هغه د منځه یوسي او هغه لس په بره به د هغه مومنټم پاتې شي